سلام وخت بخیر ستړي مشئ. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل پیغام کې یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ کړی دی چې افغان نجونو ته د زده کړو زمینه مساعد او د تعلیمي مراکزو دروازې دې پر مخ پرانیزي. ښاغلي کرزي ویلي زده کړې د یو هیواد د پرمختګ، هوساینې او عزت بنسټ دی. هیله لرم چې د هیواد نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې ژر تر ژره پرانیستل شي ترڅو زموږ ځوانان د زده کړو عالي کچې ته ورسیږي او هیواد مو له احتیاجۍ خلاص شي چې ازادي او پرمختګ ته ورسیږو. د هیواد پخواني ولسمشر حامد کرزي له دې وړاندې هم له بهرنیو سفیرانو او نورو ولسي مشرانو سره په کتنو کې ویلي و چې د طالبانو له مشرانو یې غوښتي ترڅو د نجونو پر مخ د ښوونځي دروازې خلاصې کړي. له ملتیا مو مننه.